تلقيب اهل الهدى والصواب بالصائبه والحشويه. د جاهلیت ته وخت د خلکو دا مرزو چې هغه به د حق پرستو خلکو د پاره نمونه یې خودو، او دا مسلې د غور سره ووري، هغه به حق پرستو خلکو له نمونه یې خودو، حق پرستو خلکو له نو کله به ته صابیه وي، کله به ته حشویه وي. اگر هغه وخت نمونه او نن سبا ډیر نمونه صابیه هغه چاته وي چې دین نه الخارج عن الدين، نو چې به حق بیانو دغه به مخ کې هغه به څه وي دا صابیه دی. او نن سبا هم د قشان چې څوک حق بیانوي او قال الله وقال الرسول بیانوي نو د مذهب نشته. لکه هغه چې قال الله وقال الرسول بیانوي خو دغه مذهب دی کنه، دا مذهب نور څه ته وي خکری سره خوراک شي دی مذهب ته ته وي کنه اسلام، او اسلام څه ته وي قال الله وقال الرسول. او چې سړی راشي عالم راشي قران او حديث باندې حق باندې په دغه څه د علماء او د علاقه ټول لپاسي وي د دین نشته، د مذهب نشته. یا به دغه حشوی حشوی هغه چاته وي چې هغه خبره چې فائدې نه وي، دا خبره کوي چې انسان له فائدې نه ورګي ټیم ځای کوي زمونږه. دا به په اهل حق باندې بهتان لري. نن سبا اهل حق تم ډیر نمونه وي، یو دا د مذهب نشته، بل وته دا وي به ادب خلک دي. نو به ادب وي بدیری چې وګوره یو عالم خبره کړي په کتاب کې وي دی وي نه وي حدیث کې دي سیده وی ګورې دی به ادب ته مونږ وي دا به ادب نه ته به ادب د پیغمبر خبره دی پرې خو دا ابي ادب نه. او که دی مولا خبره مونږ سره د ادب او د احترام سره وي چې دا مسله به دي کمزوري ده نه زه به ادب شو او دغه به ادب نه شو، دا څومره ظلم دی. تلک اذا قسمه ضیزه دغه بین انصاف خبره چې د مولا خلاف خبره دی وکړه نه ته به ادب شوي، او که د پیغمبر خلاف خبره دی وکړه نو ته ښه ادب والای. اسوره عجیبه خبر. دا دویم لقب دی. دریم وته دا وهابیان دي، وهابیانو باندې مشهور کړي، او وهابیان نسبت د کوي شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، امام او مجدد، او د الله سبحانه وتعالى بذات باندې او د الله سبحانه وتعالى باندې ډېر سخت مين او ډېر غیرت ولا ورته، او د توحید لپاره چې کوم jihad کړته چې د سعودي عرب نه پاک د شرک نه او د بدعات او د خرافات نه او درګونه به نشتی، دا ول د الله فضل او رحم دی به دغه کوشش. نو څوک چې زمونږ په علاقو کې او په دغه خوش ملکونو کې او غالبا مسلمانانو ملکونو کې چې څوک د توحید خبره کې تخلیق شوی وي دا وهابي، او دغه ته وګوره د خلکو د دشمنی ته وګوره حق پرو سره. د شیخ نو خپل سره محمد ده، نو محمد ابن عبد الوهاب ده، محمد زوید عبد الوهاب. د پکار دی چې محمدي وته ویل کنه، دالته دوی کې سړی ته محمدي یو اخوي ځان ته محمدي نه کوم ته محمدي وي بس بیا خپس راوي محمدي دا خلک دي محمدي چې دا څوک چې توحید بیان دي محمدي دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دي، رسول الله محمد. نو دوی هغه نوم پرې خو نسې کو وهابي کو. په دې وهابي کې دا وهابي زموږ خپل نوم نه دی ساتي، لکه څوک دا نو چې وهابي زموږ نوم دا وهابي باطل پرس او حق پرس له خو دی، باطل پرس او حق پرس له نور وهابيان وهابي څه فرقه نشتی، او نه چا ځان دا نوم یې خو دی. خو کوڅو کې مونږ ته وایي نو زه دا خبره ډیره کوم، زه دا وایم که څوک دا وایي چې ته وهابي ما ته وایي بل حق پرست وایي، نو زه دا وایم که د صرف د الله عبادت کول وهابي توبي نو زه بالکل وهابي ام په دې فخر کوم، او که صرف د پیغمبر تابعداري کول وهابي توبي نو زه وهابي وای کنه وهابي. زما خو کار دي سره چې په قبر کې پاس کېږم او کنه اخرت کې الله د څه جواب ورکړي، زما دې سره کار کته ما ته وهابي او که غیر وهابي او کار څه هغه څه پرخ نه کوي، پرخ دا کوي چې زما عمل څنګه دی دا پرخ کوي. نو بیا ګوره بیا دې راشه سبحان الله دوی هغه محمدین او تختیدو وینه محمدي خو نه کیږي چې خو رسول الله نسبت ته نو وهابي کې خودو او وهاب څوک ته الوهاب الله، نو وهابي دغه الوهاب بنده شو، نه دیو چې نو ته دې بل ځکه بیا په سب شو. او دغه شانی د باطل پرس قسمه قسم نمونه دي چې خلک ته وتختی خو الله حق کار کوي. او دې سوي دي کسانو ته ګوره ته شوته وي د دې خلکو سره وابیانو سره بجوات کې نه کینی لکه څه چل پریری چې کینی دا عقل له بالکل بعینی اق کار کوي کوم چې د مکی مشرکینو رسول سم سره کوي
د مکې د مشرکین بسو په دې بارډر ولاړو، د مکې په دې بارډر، د حرم په دې بارډر ولاړو، ابو جهل ابو لهب دا ټول ولاړو. او چې بهر نه مسوک راتو کوم قبيله به حج لراتله یا عمره لا یا بل سره دوی ته ګور دنه یو لیونه دی کین نه وسره، او چا به دنه یو جادوګر دی. نزینه بګی دي چې ځینی مشرکین چې مخکې مشرکین به مسلمانان شو هغه ته ځان ډیر اوچت ښکارا کړي، نو ته په جواب کې دوی وی ک جادوګر دی او ک لیونه دی او ک کوډګر دی او کار څه زبو سره کینم زه ډیر اوچت انسان ما زبر دغه په خبرو کې سوچ وکم ک کوډګر یو جادوګر زبې پوکم او دغه خبرې برد وکم او ک سړی رښتیا ونی به سره پټېږم زه. دا به مشرکین کې دي مشرکین وو چې هغه الله دا سوچ ور کړو. او وخت کسانو چې الله مسلمانای کړو زو هغه سیرت لري هغه کو سیرت ته ځان کوم خلک د رسول سره ملاقات نه بعد مسلمانان شي. دا نه سبا ډیر خلک چې دي سادهګان دي غریبان دي جمعه په دروازه باندې تیر شوی د وابیانو جمعه ته دي کې د مکینه لکه ته کسان دي اوچت ښکاری او ځان دي خو ښکاری راشي کینه چې کمزې کې خلک وایي چې د پلانې دي چې پلانې دي چې خاص کر حق پرس خلک جوابیان یادي او د سعودي عرب نه پیسې خوري د برتانی نه خوري د دې خلکو سره اسې کینه چې وایي څه سلورم لقب دا مشهور دی وایي دا چې دغه دي د بهر ملکونو نه پیسې خوري، د بهر ملکونو نه پیسې خوري او خاص کر دا وایي د سعودي عرب نه پیسې خوري. د دې اصل د دې حقیقت هیڅ نشته. چا ویلي موږ یو په مجلس کې دا خبره کیده وی دلته یو زید الته چې سکر فریدینو کې هغه لچې نه 15 شړل ورکې دا خبره وشو او یو سپینګری دا خبره وکړه چې استاد مو په سکول کې به عمرګری سره خبره شروع کړې دا خو د رسول سنت چې موږ په عمل کوو د پیسو لازم خو یو سنت هم کوو او دنیا به موږ ګټو چې په یو منځ باندې 15 شړل خو لوی شي ته جوړیږي کنه د ورځې لوی شي مزوري د ضرورت نشته. هغه د سړي څو کړو مو خو ځاله ابو ډیره کې څوک لګیاو هغه وی چې دوی پیسې لري بدی اكو باغه په سلاړ هغه وی بل لګیو هغه وی بل لګیو بل اخري وی شیطان باندې په سند ودرېږي او دغه سند څه ضرورت ته چې خلک دا تر جوړي وی دوی له سعودي نه پیسې راځي. ښه زبر دا وایي چې سعودي نه پیسې راځي ځه لکه مثال کې راځي خو نو خو دې څه وایي چې راځي یو عالم دې موږ سره وکیل کې او هغه له موږ یو څو سټ دانی ورکو او پاغي باندې ذلیل کو او په شرمونه و شرمو او کله وي دې مړیږي نه او کله وي د دې چې څومره مال جمع کړی نه هغه موږ سره نشته او څه خبرې مونږ کو دي څه کنه که اوس په سعودي کې یو نیک انساني یا د سعودي عرب حکومت او الله دې طاقت ورکو هغه دا کارونه کوي چې کم ملک د خیر کاری هغه کوي هغه وی چې دې عالم له زه د خپل طرف نه هر میاشت تنخواه درلېږم د دې څه وایي د تاسو ته تاسو کو په دې کې څه عیب دی؟ عیب پکشتي که چا د صاحب کاری ماته وایي عیب پکشتي بلکې خوشحالي ده پکار دی او سړي ته دوا کول پکار کوم چې دای زموري زمنګ نه واغسته او به دې سړي مرګرتیا وکړي چې هغه د الله د دین بیان کوي او هغه مرګرتیا کوي. خو اوس یو سړی د سعودي نه لاړ شي ډاکټر یا انجینیر یا بل څه شي او هغه ته په کلی کې نه خروج ورګي ولاړ شي بیا د سعودي عرب حکومت دې سوي چې د سړي لبا د سړي په خپل طرف نسلېګو پیسې ولېګو ځکه د ډېر وخت زموږ خدمت کړ نو کلی کې وټو خلک را پاسې به دا ګمراه کنه څوک به سوي وي چې نه په دې سړي کې زیره سبحان الله هغه لپاره زی شو او که علم لري ولګلی جوات لري ولګلی داغه بیا وهابي شو دغه دین خراب شو. نه قبل پرز دا خبر خو ثابت نه دروغ ده خو قبل پرز ثابت شي شکر پیو بس او د ملک ته دوا وکړه د سعودي عرب ته چې لا دومره خدي چې د دیندارو خلکو دومره خیال ساتي چې هغه غرونو ته باغو به پیسې راځي نه دا خبره سي پالتوي چې سعودي عرب نو له پیسې راځي او پلاني زین راځي او دغه د بوخاني جاهلانو دا کارو چې حق پرسو خلکو له بینمونه خودو او په دې نمونه باندې یریګم دغه کار چې د نوح عليه السلام قوم کړو وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا وبادي الراي د نوح عليه السلام قوم نوح عليه السلام ته ویل نوح ستاسره چې کم مرګري دي دا ټول قمقلان دي او دا ذلیل خلک دي نغوت قمقلان او ذلیل به وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو جادوګر وي، چا بوته کوډګر وي، چا بوته لیونی وي، چا بوته خزر پر لګي، چا بوته پیسو لپاره لګي. لکه تا ته څوک وایي چې ته وهابي یا ته د سعودي نه پیسې اخلي یا ته د امریکا د برتانیې نه پیسې اخلي یا ته چې دی بې ادبه یا ته بې مذهبه، نه په دې باندې خفه کېږه، په دې باندې خفه کېږه مه، بلکې خپل زړه غټ ساته او دعوت کوه خپل. او دا حق نه دی، د حق یو ورځ لازم ښکاره کېږي، لازم د حق چې د ښکاره کېږي.